وزما جانانا مهاجر چې وای لتا سره هلته می کولای مناجات لخپل الله سره وزما جانانا د صحابیاتو د ژوند پلوشه. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د پلوشو و خپرونو ته. وزما جانانا وزما جانانا مهاجر چې بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې به انشاء الله تاسو ته د حضرت کبشه بنت رافع رضی الله تعالی عنها په هکله پوره معلومات درکړو. د دې مبارکې نوم کبشه، د پلار نوم رافع بن معاویه، د زوی نوم سعد بن معاذ د اوس د قبیلې بادار، خاوند معاذ بن نعمان، زامن یې سعد، عمر، ایاس، عقرب او لور ام حزام ده. حضرت کبشې رضی الله تعالی عنها د خپلو دوه خویندو سره چې یوه فریعه او بله سعاد نومیدله د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شولې او ایمان یې راوړ. د مدینې منورې د خلکو یوه ډله د څه کار او غرض لپاره مکې ته راغله او د دغې ډلې کسان د الهي پیغمبر سره مخامخ شول او الهي پیغمبر دوی ته د اسلام خبرې وکړې او پر دوی د قرآن ځینې آیتونه ولستل. نو همدا و چې ټولو اسلام ومنه او بیا چې دوی خپل هیواد مدینې ته د بیرته ستنېدلو اراده وکړه نو له الهي پیغمبر څخه یې وغوښتل چې دوی سره یو تن واستوي او هغه دوی ته د دین او قرآن ښودنه وکړي او د دین له امورو او مسائلو څخه خبر کړي. الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغو لپاره یو پوه او زیرک ځوان حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه غوره کړ. او حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه یو داسې ځوان و چې خپله مور یې د ډېرې شتمنۍ سره پرېښوده او د فقر لارې غوره کړه او د دنیا د فاني ژوند له نعمتونو څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې او دا ټول په دې سبب چې هغه د الله او د هغه د رسول سره ډېره مینه درلوده او د آخرت د باقي او دائمي نعمتونو په هیله کې و. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونه مدینې منورې ته لاړ او په مدینې منوره کې د اسعد بن زراره په کور کې چې د ډلې یو تن و ځای ونیوه. بیا هماغه شو چې د مدینې خلک د اسعد سرای ته راتلل او له هغه څخه د اسلام په باب زده کړه کوله. یوه ورځ اسعد او مصعب دواړه یو باغ ته ورغلل او په باغ کې تر سوري لاندې خپله دمه جوړوله او خلکو سره خبرې کولې. دواړه اسعد او مصعب په باغ کې د خبرو په حالت کې و چې دوی ته سعد بن معاذ او اسید بن حضیر راغلل. سعد بن معاذ او همدارنګه اسید بن حضیر لا تر اوسه نه و مسلمان شوي. نو سعد بن معاذ خپل ملګري اسید ته وویل آیا تا دغه دواړه سړي لیدلی دي؟ دغه دواړه زموږ هیواد ته راغلي چې زموږ اولاد خراب کړي او موږ د شر سره مخامخ کړي. نو زه غواړم چې ته دوی ته ورشې او له هیواد څخه یې وشړې. نو اسید خپله حربه لکه چاړه او توره واخیستله او د مصعب بن عمیر د مجلس په لور روان شو. چې کله د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه مجلس ته ورسید نو ورته ودرید او پر شکنځلو شو.
ولیکن عاقل او مهذب مصعب چې اسلام د هغه سلوک او رویه سپېڅلې کړي وه ویې ویل آیا نه کینې هغه څه چې زه تا ته وایم تی واوره که ستا خوښ شو ویې منه او که ستا خوښ نه شو نو مې منه موږ به درڅخه لاړ شو نو اسید وویل تا له انصافه تیری ونه که نو هغه څه چې تا سره دي هغه راوړه یعنې هغه ته ماته ووایه اسید بن حضیر خپله حربه او وسله په ځمکه کې ودروله او مصعب ته په غوږ شو حضرت مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه هغه ته د قرآن ځینې آیتونه ولستل نو په دغه وخت کې د اسید مخ په پړقېدلو او خوشحالیو شه او بیا یې وویل ما احسن هذا الكلام واجمله کیف یصنع من اراد الدخول فی هذا الدین څومره ډیر ښه دی دغه کلام او څومره ښایسته دی دا کلام او څوک چې وغواړي په دغه دین کې داخل شي هغه څه باید وکړي نو حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه پوه شه چې دا مسلمانیږي اسلام مني نو هغه ورته ویل چې لاړ شه ولامبه بیا جامې د پاک عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویلي و هماغسې وکه او بیا ورته راغی او د اوبو څاڅکي ورڅخه په څڅېدلو ول نو بیا مصعب اسید ته د شهادت کلمه وښودله او پر هغې باندې 2 رکعته لمونځ وکه او په دې سره اسید د مسلمانانو په ډله کې وشمیرل شو او وی ویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بیا اسید خپله حربه او جنگی وسله واخیستله او سعد بن معاص ته راغی او په دغه وخت کې سعد د خلکو په ډله او غونډه کې و کله چې اسید سعد ته ورنږدې شو نو سعد ورته وویل سوګند دی نه چې په کوم مخ له ما څخه لاړې اوس ته په بل مخ یې نو تا څه وکړل نو سعد بن معاذ ورته وویل سوګند دی ته چې په کوم مخ له ما څخه لاړې اوس ته په هغه مخ نه یې په بل مخ یې نو تا څه وکړل اسید وویل چې ما دواړه یعنې اسعد او مصعب ته د ځای د پرېښودلو امر وکه او هغه ممانعت ونه که یعنې دا یې راته ونه ویلې چې زه ځای نه پرېږدم سعد ویلې تا څه نه دي کړي بیا خپله سعد بن معاص خپله حربه او جنگی وسله واخیستله او د مصعب د مجلس په لور روان شو او چې بیا مصعب ته ورغی نو ودرېد حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته ښکنځل وکړل د صبر نه ډک ځوان د ثبات او استقامت نه ډک ځوان لوی قهرمان مصعب ابن عمر ورته څه وایي آیا ته نه کینې چې واورې هغه څه چې زه تا ته وایم که ستا خوښ شول ویې منه او که ستا خوښ نه شول مې منه موږ به دا ځای پرېږدو ولاړ به شو سعد بن معاذ ورته وایي چې تا د انصاف خبره وکړه نو هغه څه چې تا سره دي ته هغه ما ته وښیه او راته بیان کړه سعد بن معاذ خپله حربه په ځمکه کې ودروله او کېناست نو حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته د قرآن ځینې آیتونه ولستل نو د آیتونو په اورېدلو سره د سعد پر مخ باندې روښانتیا او خوشحالي راغله او بیا یې وویل ما احسن هذا الكلام واجمله ما يفعل من اراد ان يدخل في هذا الدین قرآن آیتونو پې تاثیر وکړ د الله کلام داسې کلام دی څومره ډیر ښه دی دغه کلام او څومره ډیر ښه دی دغه کلام او څومره ډیر ښایسته دی او څوک چې په دغه دین کې داخل شي هغه څه باید وکړي سعد بن معاذ حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې لاړ شه ولامبه بیا خپلې جامې پاکې کړه او بیا ما ته راشه نو سعد بن معاذ خپل کور ته لاړ او هغه څه چې ورته مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ویلي وه هغه یې وکړل بیا ورته راغی او د اوبو څاڅکي ورڅخه څڅېدل نو هغه ته یې د شهادت کلمه وښودله او ورباندې 2 رکعته لمونځ وکړه او حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو یو تن وګرځېد په اوچت آواز یې وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله د دین وروسته سعد بن معاذ خپله حربه او جنگی وسله واخیستله او د خپل قوم د غونډې ځای ته لاړ او څه وخت چې هغه قوم ته راغی نو قوم ورته وویل چې موږ سوګند کوو قسم کوو چې ته په بل مخ راغلی نو سعد بن معاذ اسید ته وکتل
او د اسید نه یې غوښت چې هغه څه د ده او مذهب ترمنځ و خبرې کړي. نو سعد بن معاذ اسید ته وکتل او د اسید نه یې وغوښتل هغه څه چې د ده او مذهب ترمنځ و خبرې کړي څو چې پخپله یې واوري. بیا سعد خپل قوم ته وکتل او هغوی ته وویل یا بني عبدالاشهل کیف تعلمون امری فیکم. ای د عبدالاشهل زامنو تاسې زما امر چې په تاسو کې دی څنګه پوهیږئ، یعنی زما په اړه څه نظر لرئ؟ هغه وویل سیدنا و افضلنا رأیا، زموږ بادار او د نظر او رایې له حیثه زموږ خورا غوره دی. نو هغو ته وویل نو ستاسې د سړیو او ښځو خبره پر ما باندې حرامه ده تر هغه چې تاسې پر الله او د هغه پر رسول باندې ایمان راوړی نه وي. نو بیا شپه لا تیره نه وه چې د بنو عبدالاشهل ټولو سړیو او ښځو ایمان راوړ او ټول مسلمانان وګرځېدل. البته ام سعد کبشه چې موږ د هغې په هکله باندې غږیږو د هغو ښځو نه وه چې هغوی د خپل اسلام اعلان وکړه او کبشه د سعد مور په خپل واجب او مسئولیت باندې وپوهېدله چې ښایي دغه دین د انصارو ښځو ترمنځ خپور شي او ټولې د دغه حق دین پیروانې وګرځي. نو هغې دا کار وکړه او خپل واجب او مسئولیت یې ترسره کړ. کبشې د سعد مور او د هغې د کورنۍ غړو پر دې باندې پوره باور او ایمان درلود چې ایمان بې له جهاده بشپړېدونکی نه دی او هر مسلمان ته ښایي چې د جهاد سره خپل علاقه وښیي او له جهاد څخه کار واخلي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي الهي پیغمبر بدر ته د خپلو وتلو په باب د خپلو اصحابو سره مشوره وکړه. نو ابوبکر سره یې مشوره وکړه، بیا د عمر سره مشوره وکړه، نو عمر رضی الله تعالی عنه هم مشوره ورکړه، بیا یې له ټولو څخه مشوره وغوښتله. نو ځینو انصارو وویل ایاکم یرید نبی الله یا معشر الانصار، د الهي پیغمبر اراده ستاسې په باب د ای د انصارو ډلې. نو سعد بن معاذ چې د کبشې زوی دی هغه وویل تستشیرنا یا نبی الله ان لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن الذي بعثك بالحق لو ضربت اكبادنا او اكبادها الى برك الغماد لتبعناك. ای د الله پیغمبره ته له موږ مشوره غواړې، بېشکه موږ تا ته څنګه چې بني اسرائیلو موسی ته ویلي دي نه وایو چې بني اسرائیلو موسی ته وویل ته او رب دې دواړه لاړ شئ وجنګېږئ، موږ دلته سره ناست یو، ولیکن پر هغه ذات سوګند دی چې ته یې په حقه لیږلی، که موږ برک الغمات ته روان کړې نو موږ به خامخا ستا متابعت وکړو. په بل روایت کې سعد بن معاذ داسې ویلی دي یا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناک وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وقد أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقي بنا عدونا إنا لصبر عند الحرب صدوق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فصر بنا على بركة الله. إذا الله رسوله خامخا په تحقیق موږ پر تا باندې ایمان راوړی او ته مو رښتینی ګڼلی او شاهدي ورکوو چې هغه څه تا راوړي دي هغه حق دي او بېشکه موږ تا ته پر دې باندې خپل عهدونه او مواثیق درکړي چې هغه به اورو او طاعت به کوو. نو ای د الله رسوله هغه څه چې تا د هغه اراده کړې ده روان شه زموږ دې پر هغه ذات سوګند وي که ته موږ دغه بحر ته دننه کړې نو موږ به تا سره هرومرو ور دننه شو او هیڅ یو به له موږ نه مخالفت ونه کړي او موږ دا بده نه ګڼو چې ته موږ سبا د دښمن سره مخامخ کړي. بېشکه موږ په جنګ کې صبر کوونکي یو، د مخامخ کېدلو په وخت کې صادقان او رښتیني یو. کیږي چې الله تا ته له موږ څخه څه وښي چې په هغه سره ستا سترګه یخه شي ته خوشحاله شي نو د الله په برکات موږ ځان سره روان کړه. په دې هکله به نور هم واورو. قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته وزما جانانا مهاجر چې وای لتا سره هلته مې کولی
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. کله چې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دا وینا رسول الله ته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد په وینا سره ډیر خوشحاله شو او بیا یې داسې وویل سیروا علی برکت الله وابشروا فان الله وعدني احدى الطائفتين والله لكأني الآن انظر الى مصارع القوم. د الله په برکت روان شئ او تاسې خوشحالي وکړئ چې بېشکه الله ما ته له دوو ډلو څخه د یوې وعده راکړې ده، یا به د قریشو تجارتي قافله زموږ شي او یا به د قریشو د لښکر سره وجنګیږو او پر هغو باندې به غالب شو او ولجې به مو ترلاسه شي، او یا به د قریشو د لښکر سره وجنګیږو او پر هغو باندې به الله موږ غالبه کړي. د بدر په ورځ د سعد بن معاذ سره ورور عمر بن معاذ اوت او دواړه خپلې مور کپشته په ښکاره کامیابي سره ستانه شول او مسلمانان خوشحاله او کافران خفه او غمګینه ول. د شرک مشران د قلیب په ژوره کې تر خاورو لاندې شول، ولیکن قریش چې ډیر مشران او جنګیالان یې د لاسه ورکړل نو د مسلمانانو څخه د کسات اخیستلو په فکر کې اولیدل. نو هماغه و چې په بل کال یې د مسلمانانو د جنګ لپاره د عربو قبیلې وهڅولې او د جنگ ځای یې د احد میدان په نظر کې ونیوه. نو سعد بن معاذ د خپل ورور عمر بن معاذ سره د الهي پیغمبر تر قیادت لاندې احد ته اوت او په احد کې عمر بن معاذ د ضرار بن خطاب د لاسه په شهادت ورسید. په ظاهري توګه مسلمانانو په احد کې شکست وخوړ او شیطان دا آواز پورته که چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل شو. نو د دې خبرې په اوریدلو سره د مسلمانانو په صفونو کې ګډوډي پیدا شوه، ځینې په تیښته شول او ځینې د الهي پیغمبر په شا او خوا کې شول او خپل ځوانونه یې د الهي پیغمبر لپاره ډالونه جوړ کړل او په هغو کې ممتاز صحابي سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه هم و. د احد په ورځ ګڼ شمېر صحابه کرام په شهادت ورسید. حضرت مصعب ابن عمیر قاری او سفیر چې د ابن قمیعه د لاسه په شهادت ورسید. هغه څوک و چې بیرغ یې اوچت نیولی و او د الهي پیغمبر څخه دفاع کوونکی و. سعد بن ربیع، عبدالله بن عمر بن حرام، عمر بن جموح، انس بن نذر، حنزله غسیل الملائکه او د محمد رسول الله تر سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دا ټول د احد په جنگ کې په شهادت ورسیدل. هغه وخت چې الهي پیغمبر خپل تر حمزه بن عبدالمطلب ولید نو پر هغه باندې ډیر خفه شو او ورباندې وژړل او چې مدینې ته راغی نو ښځو په خپلو وژل شوو کسانو باندې ژړل، په شهیدانو یې ژړل. حضرت عبدالله ابن عمر فرمایي چې الهي پیغمبر د عبدالاشهل پر ښځو راغی او هغوی د احد د ورځې پر خپلو شهیدانو ژړا کوله. نو الهي پیغمبر وویل لکن حمزته لا بواکیه له، د حمزه لپاره ژړا کوونکې ښځې نشته چې په حمزه باندې وجاړي. نو دغې خبرې د سعد بن معاذ غوږونه وټکول. نو سعد د عبدالاشهل د زامنو کورونو ته ورغی او ښځو ته امر وکړه چې د حمزه کور ته لاړې شئ او په هغې باندې ژړا وکړئ. ژړا د شریعت مطابق ژړا. د سعد مور کبشه د ژړا کوونکو ښځو سره وه او کله چې الهي پیغمبر خبر شو چې د انصارو ښځې پر حمزه باندې ژاړي نو وویل رضی الله عنکن وعن اولادکن، الله دې له تاسې او ستاسې له اولاده راضي شي. بیا الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کبشې ته د زوی په باب تسل ورکه او ورته دعا وکړه. نو کبشې ویل یا رسول الله اما اذا رأیتک صالما فقد اشوت المصیبه. ای د الله رسوله کله چې زه تا روغ او سالم وینم نو مصیبت سپک شي، د زوی پروا نه کوه. نو بیا الهي پیغمبر هغو ښځو ته چې په حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه یې ژړل هغو ته یې وویل ارجعنا رحمكن الله لقد واصيتن معي رحم الانصار فإن المواساة فيهم ما علمت قدیمة. لاړې شئ، الله دې پر تاسو باندې ورحمیږي، تاسې ما سره غم شریکي وکړه، الله دې په انصارو باندې ورحمیږي، بېشکه په دوی کې غم شریکي او تسل ورکول چې ما ته معلومه شوې ده له پخوا نه موجوده وه.
الهی پیغمبر وویل یا ام سعد ابشری و بشری اهلیهم ان قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في اهلیهم. ای د سعد مورې او د هغو کورنۍ ته زیری ورکړه چې بېشکه د هغو وژل شوي یعنی شهیدان په جنت کې سره یو ځای او ملګري شوي دي او د هغو شفاعت د خپل اهل په باب قبول کړی شوی دی. نو ام سعد وویل رضینا یا رسول الله ومن یبکی علیهم بعد هذا. ای د الله رسوله موږ راضي یو او څوک به وي چې له دې وروسته پر هغو باندې وژاړي. بیا ام سعد وویل ادعو لمن خلفو، د وروسته کسانو لپاره دعا وکړه. نو الهي پیغمبر وویل اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصیبتهم واحسن الخلف على من خلفو. ای الله د هغو له زړونو څخه خفګان یوسه او د هغو مصیبت عوض وکړه او د دوی راتلونکي پر هغو باندې چې پریښي دي نیک وګرځوي. نو د سعد مورې څومره ډیر ښایسته دی زیری ستا، بېشکه هغه جنت دی چې د هغه پلینوالی د آسمانونو او ځمکې په شان دی او د متقیانو لپاره هغه الله تیار کړی دی. کله چې سعد بن معاذ د کبشې زوی رضی الله تعالی عنها په شهادت باندې رسیږي، مري د الله عرش د هغه لپاره خوځیږي. چې کله سعد بن معاذ د خندق غزوې ته ځي نو د قریشو د مشرکانو یو تن چې ابن عرقه سره یادېده د سعد په لورې غشی وواهه او سعد ته یې وویل خذها وانا ابن العرقه، دا در واخله زه د عرقه زوی یم. نو غشی د سعد د مټ رګ پرې که. نو سعد الله څخه غوښتنه وکړه او ویل اللهم لا تمتني حتی تقر عیني من قریظه. ای الله ما مه مړ کوه تر هغه چې زما سترګه له قریظه څخه یخه او خوشحاله شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته ستون شه، خپله وسله یې کیښودله او د څرمنې د خیمې امر یې وکړ او خیمه پر سعد باندې په مسجد کې ودرول شوه او رفیده اسلمیه د سعد په پرستاري او خدمت کولو شوه. او کله چې د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه نه د بنو قریظه په هکله باندې مشوره غوښتل کیږي، سعد بن معاذ ورته څه وایي فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتصبى ضرريهم وتقسم اموالهم بین المسلمین. زه په دوی کې دا حکم کوم چې د دوی جنګیان دې ووژل شي، د دوی اولاده ښځې او ماشومان دې اسیران او بندیان کړی شي او د دوی مالونه دې د مسلمانانو ترمنځ وویل شي. بیا الهي پیغمبر ورته ویل لقد حکمت فیهم بحکم الله و حکم رسوله، بېشکه تا پر دوی باندې د الله او د هغه د رسول د حکم سره مطابق او برابر حکم وکړه. او په بل روایت کې الهي پیغمبر داسې ویلی دی یا سعد والذي نفس محمد بيده لقد حکمت فیهم من فوق 7 ارقعه. ای سعده زما دې پر هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغه په لاس او اراده کې دی چې تا په دوی کې د آسمانونو له پاسه حکم وکړ. بیا د سعد زخم د وینو په زیاتوالي شو، په شهادت ورسېده. نو په دغه وخت کې مور چیغه کړه او الهي پیغمبر ورته وویل کل باکیة تکذب الا ام سعد، هر ژړا کوونکې ښځه دروغ وایي مګر د سعد مور. بیا الهي پیغمبر وویلې الا یرقع دمعک ویذهب حضنک فان ابنک اول من ضحک الله الیه واهتز له العرش. آیا ستا اوښکه نه دریږي، ستا خفګان در څخه نه ځي؟ بېشکه ستا زوی لومړی هغه څوک دی چې الله ورته خندلي، الله ورڅخه راضي شوی دی او عرش ورته خوځېدلی دی. بیا کبشه د خپلو دوو زامنو سره شوه، د هغو په شان مړه شوه او په عالم برزخ کې د هغو سره یو ځای او ملګرې شوه. الله دې پر کبشې د سعد مور باندې ورحمیږي او هم الله دې د هغې پر 2 زامنو عمر او سعد او د مسلمانانو پر شهیدانو باندې خپل رحم وکړي او الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي په همدې هیله. قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. څنګه د حسین په باقیعي کې ځلېدلی وای سر لتن تنها تا مې مظلوم مرګی لیدلی وای یا وای په احد کې له شهید اسد الله سرا و زما جانانا
څا